نو په دې باندې پیغمبر عالم د احمد رضا خان په تفسیر کې دی او دا سیپیانو عقیده هم ده دا د احمد رضا خان عقیده هم ده دا سیپیان دا چې په دې میډیا کې تاسو ګورئ دا ګډیږي چې ټول او سیفینو باندې کېږي یاره سیفین جوماتونو کې تاویږي او سیفین جوماتونو کې داسې کارونه کوي الفتاوه متعلقه مع التصوف یو مستقله فتاوه لیکي په دې کې سیوطي رحمت الله علیه تپوس کېږي فی جماعت صوفیه اجتمعوا فی مجلس ذکر د صوفیانو یوه ډله د ذکر په مجلس کې راجمع شي ان شخصا من الجماعة قام من المجلس ذاکرا وی دې مجلس کې خلک ناست دي یو پکې پاسېږي په ولاړه ذکر شروع کړي واستمر على ذلك همداسې لګیا وي لوارد حصل له هسې نه وي دته ورود د انوارو شوي وي فهل له فعل ذلك سواء كان باختیاره ام لا آیا دا کار دته روا دی که په اختیاري که په غیر اختیاري وهل لاحد منعه وزجره عن ذلك خلکو ته پکار دي چې دا ذاکر او دا جذب والا دې نه منع کړي که پرېږدي الجواب سیوطي رحمت الله علیه فتوا ورکوي لا انکار علیه فی ذلک په ده باندې په دې کار کې انکار نشته وقد سئل عن هذا السؤال بعينه شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني هغه جواب ورکړه بانه لا انکار علیه فی ذلک وليس لمانع التعدي بمنعه ويلزم المتعدي بذلك التعذير وی چې کم چا دغه ذاکر او د جذب والا د جومات نه وایسته او منع یې که د وخت امارت اسلامي ته پکار دي چې هغه ته سزا ورکړي چې ولې دې ذاکر د جومات نه منع کړی بیا په دې باندې مختلف اقوال د علماو راخلي بیا وایي واجاب ايضا بمثل ذلك بعض ائمه الحنفيه والمالكيه كلهم كتبوا على هذا السؤال بالموافقه من غير المخالفه بدا د ټولو مذهبونو متفقه فیصله ده نه چې یو مذهب کې دا خبره بیا وایي اقول زوایم خپله فتوا اوس پیش کوي کیف ینکر ذکر قائمه والقیامه ذاکره یو سړی د ولاړې ذکر نه څنګه انکار کوي وی دا آیت نه دی کتلی چې الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم هوښیار هغه خلک دي چې په ولاړه ذکر کوي په ناسته ذکر کوي په ملاسته ذکر کوي سیوطي رحمت الله علیه وایي دا د ولاړې ذکر د قرآن کریم نه ثابت نه دی ولې انکار کوي د ولاړې ذکر بیا وایي وقال عائشه رضی الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع كل احيانه اوس وایي دا بعضې خلک وایي ګډېږي دا خبره هم دا مولیان ډېره کوي موږ ذکر مانو خو دا ګډېږي ګډا تر ګډا فرق دی که نه ستا هغه لغوي ګردش ته چې ګډا وایي نو هغې اطلاق خو دې پرې وکړه دی څه وایي وان انضم الى هذا القيام رقص او نحوه فلا انکار علیه ولو که دا ذاکر په ولاړه ذکر کوي او دې ذکر سره په ده باندې رقص راغی تاوېدل پرې رالل فلا انکار علیه بیا هم پې انکار نه دی پکار فذلك من لذات الشهود والمواجید دا د جذب خوند کې راغلی دی د هغې خوند د وجې نه چې کوم دی په ده باندې دا حال راځي وقد ورد في الحديث رقص جعفر ابن ابي طالب حدیث ذکر کړی دی دا بحقي په سنن کې راخستی دی رسول الله مبارک مکې معظمې نه چې راته د حمزه صاحب وړه لور صحابه ور اوچته کړه راوست یو حضرت علي صاحب دی یو حضرت زید دی یو جعفر صاحب دی حضرت علي صاحب مبارک وایي دا ما را روانه کړې ده دا به زما او دا زما د تره لور ده جعفر صاحب ورته وایي دا به زما زما د تره لور ده او زما بیبي چې ده دا د دې خاله ده نو خاله چې په ماشوم مهربانه دا به زه ساتم او حضرت علي صاحب حضرت زید صاحب ورته وایي وی جعفر صاحب حضرت حمزه صاحب زما رضاعي ورورو دا زما وریره جوړېږي نو دا به زه ساتم رسول الله مبارک فیصله وکړه وی دا د جعفر صاحب بوځي ځکه الخالة کالام دا خاله د مور غوندې مور یې نشته پرېږده چې صحیح تربیت یې وکړي جعفر صاحب ته یې ورکړه اوس د صحابو زړونه خفه نه شي نو دی هر صحابي ته یو داسې الفاظ وایي چې پې خوشحاله شي نو علي صاحب ته څه وایي انت مني وانا منک ای په دې خوشحاله ته زما نه یو زه د ستا نه یم بېحقي کتاب سنن کبرا د بېحقي هغه هم راخلي سیوطي صاحب هم راخستی دی هغه
دې کې حضرت علي صاحب د دې خبرې په اورېدو دومره مست او خوشحالۍ کې راغی چې فحجل حجل یې وکړه. حجل څه ته وایي؟ اهل لغت وایي حجل دې ته وایي چې دا یو وخت په اوچته کا او د دویمې خپې په پوندې باندې ګرد تاویږه، وایي دې ته حجل ویل کېږي. فحجل حضرت علي صاحب په یو وخت په تاویږي په مجلس کې. جعفر صاحب چې راوړاندې شو هغه ته رسول الله مبارک څه فرمایي؟ ورته وایي اشبحت خلقي و خلقي، ستا رنګم ما غوندې دی او ستا اخلاق ما غوندې دي. فحجل وراء حجل علي، حدیث د بهقي دی. علي صاحب دلته تاویږي، شاته جعفر صاحب ودرېد هغه تاویږي. بیا درېیم ځل کې حضرت زید صاحب ته وایي انت اخونا و مولانا، زمونږ رور یې زمونږ ازادګرده غلام یې. هغه چې په دې مستۍ کې راغی فحجل وراء حجل جعفر، د جعفر صاحب د رقص نه اخواته هغه لګیا دی تاویږي. درې واړه صحابه رقص کوي. سیوطي رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کوي، وایي وذلک من لذت هذا الخطاب، دا صحابه چې تو شوي دي د دې خبرې د خوند د وجې نه تو شوي دي، په خوند کې راغلل. ولم ينکر علی ذلک علیه النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک خو پرې رد ونه کړه چې ولې دا تاویږئ. فکان هذا اصلا فی رقص الصوفیة لما یدرکونه من لذات المواجید، وی دا حدیث دلیل وګرځېده د صوفیو په مجلس کې چې کوم رقص کېږي د هغې لپاره دا واضح دلیل شي.